د 22.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د مرکز اړوند د سنکشو پل د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد پل د بنسټ ډبرې د ایښودلو مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مالیه او اداري معین معراج الدین شمس، د ولایت مقام د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، د بلدیاتي شورا غړو او د سیمې لسګونه اوسیدونکو ګډون کړی و. د لغمان ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر امان الله میاخیل وایي چې د مرکز اړوند عمرزیو د سنکشو پل 120 متره اوږدوالی او 106 متره استنادي دیوال په درلودلو سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. دغه پروژه 120 متره د کیبلي پل اوږدوالی لري، 106 متره استنادي دیوالونه لري او دغه پروژې تمویلونکي د کلیو د پراختیا وزارت او د مالیې وزارت دی. د یادې پروژې په پلي کېدو سره به د عمرزیو او سنکشو کلیو زرګونه کلي کورنۍ ګټه ورناخیستل کېږي. د امنیت په تامین کې، د اقتصاد په برخه کې، همدارنګه د پوهنې په ډګر کې یو مثبت او اغېزمن ګام اخلي. د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته کوي. پخوا دغلته د خلک د پسرلي په موسم کې په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. دواړو طرفونو ته ولسونه یو د بل څخه جلا وو. دغه پروژه پلي کېدو سره به انشاءالله د سیمې ولسونه سره یوځای شي او خپل مړی او ژوندی او خپل سیمه ییزه پروګرامونه په ښه شکل سره مخته یوسي. نوموړي زیاته کړه په دې پله 22 میلیونه 541,540 افغانۍ لګښت راځي چې د مالیې او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې بودیجه ورکول کیږي. د لغمان والي د بنسټ ډبرې د ایښودلو مراسمو کې د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وویل هیله ده دا پل په اساسي ډول ورغول شي. نوموړي زیاته کړه ژمن یو چې د ولس د ښېرازۍ او اسانتیاوو برابرولو لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموو. په همدې حال کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت اداري او مالي مرستیال معراج الدین شمس په خپلو خبرو کې د جوړونکي شرکت له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد پل په چارو کې د کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه دا راز د سیمې له خلکو هم وغوښتل چې د ټولو پروژو په ښه تطبیق او څارنه کې د له خپلو مسؤلینو سره همکار پاتې شي. زموږ توقع تاسې نه دا ده چې دې په حفظ مراقبت کې توجه وکړي. ډېرې پروژې موږ پلي کړي دي، متاسفانه د کلیوالو له خوا نه بیرته د هغه توجه نه ده شوې او هغه بیرته تباهي کوي. دا ستاسې شی دی، ستاسې دپاره دی، تاسې ترې استفاده کوئ او د تاسې نه زموږ توقع دا ده چې د دې په حفظ مراقبت کې خپله خاصه توجه وکړي. هغه ستونزې چې تاسې مخکې را په ګوته کړلې او ملک صاحب په ګوته کړلې، زه هغه ټولې له خیر سره انشاءالله تعالی په نظر کې نیسم او په دې تماس ته انشاءالله تعالی چې وشو کولی د لغمان دپاره د راتلونکي کال دپاره، رایانده کال دپاره د دې نه هم ښایسته ښې پروژې، حیاتي پروژې چې هم تاسو ته سبب د دې وګرځي چې زمینه د کار برابره شي او هم یو ملي پروژه اوسي او هم د دې بدبختۍ او د دې جنګو د دې حالت نه له خیر سره خلاص شو. په ورته مهال د سیمې قومي مشرانو او اوسیدونکو هم د دغه پل د جوړېدو په چارو خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې د سر په بدله به د یاد پل ساتنه کوي. ډېر خوښ یاست موږ په اندازې نه وتلي چې دا جوړه شي او زموږ کونډې رونډې ټولې پرې لاړې شي او صغیران یتیمان داسې مظلوم خلک او آینده کې موږ په دې دولت ډېر تېنه خوشحاله یو چې دا کارونه وکړي او په خدای وکړي چې اخلاص پکې وکړي او اخلاص انجینر صاحبان پکې وکړي او موږ تېنه ډېر خوښ موږ به په څو چې د سر په قیمت باندې به همکاري کوو په دې کې. دا خو د ټول قوم ده، د ټول ولس ده، دې کې خو مانیات نشته چې ته ځه او ته مه ځه. دا خو ټول مسلمانان په دې لاره باندې ځي او د دې مستحق دي چې لاړ شي. موږ ډېر خوشحاله شو چې دا کار په خیر سره شي او په خوشحالۍ سره د ټولو مسلمانانو خیر او موږ سره به ټول خلک په دې کې همکار، موږ قوم هم همکار راسو په دې کار کې. نو دا د سهولت کار دی، الله دې حکومت هم خیر ورکړي، چا چې په دغه کې کار کړی وي، چا لاره جوړه کړي، الله دې ورته خیر ورکړي.